دا کہانی د یو قیدی په باره کې ده چې کوم هر ورځ صرف یو کار کوي، د جیل چابې ته په غور سره ګوري او بیا زر زر خپلې کمرې ته ځي او د هغې چابې په باره کې لیکل کوي. صرف وړه غلطي هم د هغه ټول مهنت خرابولی شي. او نه صرف دا بلکې کله به چې هم اسپی د شپې په دوران کې کور ته لاړه نو قیدي به د اور په مدد سره رڼا کوله او بیا به په غور سره د تالې معاینه کوله او بیا به یې په کاغذ باندې د دې تالې خاکه جوړوله. د نور معلومات دپاره به تاله کې کاغذ ورکو، لرګي پسې به هم مګو ولې چې د تالې پوره نقشه میلو شي. بیا دې پوره نقشه تیاره کی خو چابي به څنګه جوړوي ولې چې په جیل کې د اوسپنې ملاوېدل ناممکنه و خو لرګي موجود و. اوس هغه د لرګي د چابې جوړولو فیصله کوي خو د هغه ملګري هغه پسې خاندي چې لرګي نه به څنګه چابي جوړوي. هغه خو ماتیږي خو د هغه هم په خپل ځان باندې یقین وي او دوی ته وایي که چېرې چابي د اصلي چابې د کرښو مطابق جوړه شي نو بیا چېرې هم نشي ماتېدی. دې سره د هغه ملګري هم د خبرې سره متفق شي او د خوش قسمتۍ نه په دغه ورځ د دوی د فرنیچر د جوړولو نمبر وي. هغه په خاموشۍ سره د لرګي یوه ټوټه اخلي او په هغې باندې د چابې نښه اچوي. خو د دې ځای نه وباسل هم څه آسان نه وي. بیا هغه د اوبو بوتل په استعمال کې راولي او د هغه ملګري یې د پولیسانو خیال بدلوي او بیا د تولی په مدد سره د لرګي هغه ټوټه پټوي. بیا د چیکینګ په وخت کې د جیلر په بوتل باندې شک شي خو هغه تولیا دومره مهارت سره اچولی وي چې چابي محفوظه وي او په دې کې هغوی د چابې په راوړو کې کامیاب شي او دې بیا شپه او ورځ سخت محنت شروع کی او د چاقو په مدد سره هغه لرګي سپینوي او بیا هغې لا په طریقه باندې غاښونه وباسي او د البی په مدد سره کومه چې یو بوډا قیدي ډیر په مشکل سره راپټه کړې وي، کوم چې نیم عمر په قید کې تیر کړی و، د هغې په مدد سره هغه یو ځای کوي چې د کوم نه یوه پوره چابي جوړه شي. بیا نمبر وی د چابې د امتحان چې آیا د هفتو د محنت په کامیاب شي او کنه او څنګه چې هغه چابي په لاک کې ورکوي او تا وخیې نو د ټک आवाज راځي او دروازه کولاویږي او هغه باندې هوا بدله ولګي لکه د ازادۍ هوا. خو هغه ته پته وي چې کار لا مکمل نه دی او دا خو لا لومبی ور دی، مخکې نور هم دروازې شته او هرې دروازې دپاره بدله چابي پکار ده. اوس د هغه صرف یو کار وي، هر وخت د جیلر چابیانو ته کتل او هغه شان نقشه په ذهن کې یادول او بیا هغه په کاغذ جوړول او بیا د هغې نه د لرګي چابي جوړول او په دې تجربو او ریبلو او غوسولو کې کله ناکله چابي ناکامه کیږي هم او کله بچته هم په تاله کې چابي خطا نو دی با د چنګم په ذریعه سره بیرته راویستا. یو ورځ چابي ډیره سخته ګیره شي او جیلر هم را روان وي خو دې زر صفای شروع خو په خوش قسمتۍ سره هغې ونه ویني او د هر څه د ځای کېدو نه بچ شي. د دې نه پس هغه نور هم احتیاط شروع کړي او ځان سره وایي چې نن نه پس نه به غلطي نه کوم. وخت تېرېږي او دې چابیانې جوړوي او رو د دې امید هم سیوا کېږي. خو اوس مسله وي چې د جیل ورونه به د شا د اړخې څنګه ګولا وخل وي. هغوی د چوکۍ په مدد سره د دې د تاوخلو کوشش وکړي خو د دې تاوخل ګران وي. بیا د هغه نظر په کارخانه کې په یو پایې باندې پروزي. د هغه دماغو ته یو ترکیب راشي چې په دې پایه باندې چابې لګولو سره په دې تاله ګلابي شي. هغه زر همدغه شان یوه پایه جوړه کړي او چابي پکې لګوي خو بیا هغه تجربه کوي خو د بدقسمتۍ نه چابي پوره رانشي. هغه واپس راځي، بیا لرګي غوڅوي او وټک وخي او سپینوي او ډیر محنت نه بعد اخر چابي برابرېږي او د ټک د آواز نه بعد دغه ور هم کولاویږي. دې سره هغه ډیر زیات خوشحاله شي خو بل مصیبت لا پاتې وي. د هغه د لاس نه چابي په ځمکه وغورځېږي او جیلر هم د خواله را روان وي. هغه زر د چوکۍ په سر باندې چنګم ولګوي او د هغې د رانیزده کولو کوشش کوي او په ډیرو کوششونو سره اخر یې راوچته کی. اوس هغوی سره چابیانې هم وي او لارې هم خوښې کړې وي خو صرف د یو موقع په انتظار وي. او څنګه چې تیاره په لګېدو شي هغوی د ځان په ځای په کټ کې نقلي بوتان ږدي. څنګه چې په لوډ سپیکر کې د خوب والا ساز ولګولی شي نو هغوی په بنده ساه او په نرمو قدمونو سره په مزه باندې ړومبی دروازه کولاوخي.
ټول بربنډ خپې وي ولې چې هیڅ قسمه आवाज ونشي. هغوی په خوله او په یره کې جب جوب او څنګه چې هغوی دویمه دروازه کولاوخي نو دا ځل هغه نه کولاوي. هغوی هم حیرانه وي. دویمه چابي پې وګوري، درېیمه چابي پې وګوري، خو اخر کولاو شي. او په دې وخت کې هغوی د جیلر د ګرځېدو आवाज واوري. هغوی په تادې سره ور واپس بندوي او پخپله په یو سټور کې پټېږي. خو د سټور ور هم خراب وي، خو دوی د ګوتو په زور باندې راټینګ کړي وي او دوی ته داسې لګي چې هر څه لاړل. خو د دوی د قسمته هغه په دوی تیر شي او بره وخیږي. د جیلر په تلو سره په تادې سره په یره د یو نفس بل ور کولاوخي او اخر مین گیټ لورسي. خو د حیرانتیا خبره دا وي چې گیټ د مخکې نه کولوي. د دې په لیدو سره هغوی یو بل لغاړه ورکوي او څنګه چې د خوشحالۍ نه چغې وهي ځان راقابو کوي. هغوی زر خپل بوټان او جامې اچوي او بهر ته وځي. خو خطره لا اوس هم ختمه نه وي ولې چې د جیل په دیوال باندې یو سنایپر والا موجود وي. خو هغوی هم په پوره تیارۍ سره راوتلي وي. هغوی د خپلو جیبونو نه انیر وباسي او په هغې کې دغه سنایپر والا ته ګوري چې پام یې چېرته دی او څنګه چې د هغه پام لږ بدلیږي. هغوی په بنده سو په ټیټه ټیټه باندې د دیوال خوا سره وځي او د یو بل د شاته په خاموشۍ سره هغوی اخر سړک ته ورسي. اوس د هغوی مخه یو دو پولیس والے سره کیږي خو اوس د هغوی پروا نه وي او داسې بې پروا پې تېرېږي که چېرې هغوی په رښتیا باندې مزدوران وي. د خولو نه لت پت خو په خپو کې چاقوالي سره هغوی یوه ټیکسي ویني چې هغوی ورته په منډه سره خیږي او گاډي هم په تیزۍ سره روان وي او شاته د جیل دیوالونه ورته واړه کیږي او د هغوی په مخ خوشحالي او په سترګو کې اوښکې او په خولې باندې دا الفاظ وي چې اخر مونږ آزاد شو. بیا په سبا باندې د معمول مطابق کله چې جیلر ازيري لګوي هغوی د دوی کوټې ته ورسي نو هلته چې کله د قیدیانو په ځای باندې هغه ګوډاګي ویني نو د خپو نه ځمکه وتښتي. دې سره په ټول جیل کې غوبل جوړ شي، هره لاره هره دروازه چیک کی. خو هغوی داسې غیب وي که چېرې ځمکه کولو شو او هغوی پکې دننه شو. د جیل مشر په چغو سره دا سوال کوي چې څنګه دوی وتل، خو جواب چا سره هم نه وي او هغوی تالي او دیوالونه هر څه له دوکه ورکړې وه. او بلخوا درې واړه قیدیان د خپل نوي ژوند او د ازادۍ په خوشحالۍ کې مصروفه وي. تاسو ته نننۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپلې قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.